د افغانانو لپاره له غم او درد ډک خبر. بیا د روژې کې زړونه ودردېدل، خلک د غم په ټغر کېناستل. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ چې په دې هر څه خبر شئ. هغه متل دی وایي سل دې ومري د سلو سر دې مه مري. موږ هغه بدبخته خلک یو چې هم مو سل مري هم مو د سلو سر مري. ټول ملت او ټوله دنیا طالب ته اخته ده چې دا روژه کې خوربند وکړئ چې خلک ارامه ساه واخلي. د طالبانو هغه مشران چې قطر او نورو هیوادونو کې ارام خپلو بچیانو سره دي په فخر او افتخار وایي چې روژه کې جنګ کول لا ډیر ثواب لري. هغوی خپل ارامه ژوند لري، ارامه خپلو اولادونو سره ناست دي، د بل زامن جنګ ته هڅوي، د بل کورونه او خپل کورونه یې پرې ورانوي. نو اوس تازه خبر دا دی چې د خوست امنیه قومندان هم شهید شو. د هغه شهادت ځکه ډیر دردونکی دی چې هغه کله خبر شو چې زما د عسکرو په پوسته جنګ روان دی، خپله یې له مرکز څخه حرکت کړی و تر څو د یادې پوستې د پولیسانو سره کومک وکړي او دښمن سره وجنګیږي. خو خبر نه و چې د سړک د غاړې مین به یې د وطن مینه کې شهید کړي. نو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی ده چې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی پنجشنبه ماسخوتن د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځنیخیلو سیمه کې د سړک غاړې مین چاودنه کې شهید شوی دی. په یاده چاودنه کې د هغه ترڅنګ د هغه 2 ساتونکي او سکرتر هم شهید شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا کومې بلې ډلې د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د خوست والي حلیم فدایي وایي چې امنیه قومندان د هغه مکار دښمن لخوا وژل شوی چې د سولې شعارونه ورکوي. ای ربه د وطن ټول ساتونکي خپله پناه کې وساتي او ټول منافقین او د پردیو دښمنان شرمنده او ذلیله کړي او افغانستان د دوی د شره خلاص کړي. اشرف غني وویل په خواشینۍ سره چې د افغانستان دښمنانو د خپلو جنایتونو په دوام د روژې په دې مبارکه میاشت کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی له خپل سکرتر او ساتونکي سره شهید او 2 نور سرتیري ټاپیان کړل. جمهور رئیس غني د دغه پیښې د غندلو پر مهال وویل جنرال بابازی د هیواد د صادق او زړور بچي په توګه د خپلو هیوادوالو د امنیت او خوندیتوب په موخه د قدر وړ خدمتونه وکړل او په همدغه مقدسه لار کې خپل ځان نذرانه کړ چې موږ او ټول هیوادوالې د وطن پالنې او سرښندنو قدردانۍ کوو. په دغه نازک پړاو کې چې له یوې خوا مو هیوادوال تحمیلي جګړې او له بلې لوري د کرونا وایرس خپریدو او د هغې منفي اغیزو ته اندېښمن دي، جمهور رئیس غني هیوادوالو او نړیوالې ټولنې کرونا وایرس سره د معاصرې مبارزې او تلپاتې سولې د تامین په موخه بار بار طالبانو ته د بشري اوربند منلو وړاندیز وکړ. خو له بده مرغه طالبانو لا هم له جګړې او د افغانانو له وژلو لاس نه دی اخیستی. هیله ده چې بشري اوربند ومني. د هیواد ولسمشر د شهید مل پاسوال سید احمد بابازی د هغه د شهید سکرتر او ساتونکي کورنیو ته خپلې ژورې ډاډګیرنې او غمشریکي مراتب څرګندوي او د خدای تعالی په دربار کې ټپیانو ته د بشپړې روغتیا او شهیدانو ته د جنت فردوس دعا کوي. مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.